الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومړي خو زه خپل راغلي مېلمنو ته که د لړ دي که د بړ دي د خپل اړخه د خپل ټول ټیم د اړخه د جناب فاروق سلطان صاحب د اړخه د شمشاد ټلویزیون د دوبۍ څانګې د اړخه د ټول منیجمنټ د اړخه ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه د کومې د زړه د تله هرکلی وي. زه گزار یوسف چې تاسو د ننني پروګرام قربا زوم تاسو ته په خپله ټوله پښتنه مینه په دې حال کې هرکلی ویم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. په خیر راغلی ملګرو، نننۍ ماښامې چې تاسو ګورئ، تاسو رالی، ستاسو په راتګ نن دا ماښام ډېر ښایسته شو. موږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د شمشاد ټلویزیون د دوبۍ څانګه اف ټي پروډکشن په یو کال کې نثار صاحب ځوان شو. د هغې ځوانۍ شاته زما د راغلو مېلمنو د لړ دي د بړ دي د ټولو نه غټ لاس د دیو دی. نن چې په دې ځای موږ ولاړ یو دا ښکلاګانې جوړې دي، دا صرف د دیو مهرباني ده، د دیو مینه ده او د دیو کومک دی موږ سره. ستاسو یو جهان مننه. څنګه چې تاسو ته زمان وې زمونږ د اف ټي وي پروډکشن عمړی سالګره ده او د شمشاد ټلویزیون 15مه سالګره ده. څنګه چې تاسو ته پته ده چې شمشاد ټلویزیون صرف ټلویزیون نه دی، صرف یو اداره نه ده، بلکې دا د لر او بر د پښتنو یو ملي سنګر دی. چېرته چې موږ د خپلې ژبې، د خپل ادب، د خپل کلتور، د خپل سپېڅلو پښتنو روایاتو پاسداري کوو. او شمشاد ټلویزیون د پښتو او پښتونولۍ امین دی. ننن یو کال وړاندې زه په خپله په هغه موقع موجود وم چې کله د اف ټي وي بنیاد موږ کېښودو، چې کوم احساس او کومه جذبه دې په شا وه هغه دا وه چې په متحده عرب اماراتو کې چې په لکونو پښتانه میشته دي چې د دوی کومې هلې ځلې کوي د پښتو په حواله، د خپلې ژبې په حواله، د خپل تاریخ په حواله، د خپل کلتور په حواله. دا په لکونو پښتانه د دنیا هغه نور پښتانه چې په لکونو په بل ځای کې اوسېږي په نورو ملکونو کې میشته دي لکه زمونږ او ستاسو مسافر دي، دی هغوی سره وتړو. دغه احساس او دغه جذبه وه هر څو که زمونږ د ژبې زمونږ د کلتور په لاره کې نه سرکاري سرپرستش دی، خو پښتنو میندو داسې نران بچي زیږولي دي چې هغوی په انفرادي توګه باندې د دې ژبې، د دې کلتور، د دې تاریخ، د سپېڅلو پښتنو روایاتو د حقدارو د هغې د ترقۍ لپاره، د هغې د پرمختګ دپاره کوششونه کړي دي. په هغې کې زموږ خوږ او ګران مشر فاروق سلطان صاحب چې کله د اف ټي وي بنیاد کېښودو د هغې په شا دغه جذبه وه چې د خپلې ژبې، د خپل کلتور، د خپل تاریخ د هغې د پرمختګ دپاره هلې ځلې وکړي. نو زه تاسو له مبارکي درکوم چې نن موږ عمړی خپل سالګره مانځو. موږ په دې کې تاسو ته ډېر پروګرامونه پیش کړل، ادبي پروګرامونه هم پیش کړل، سیاسي پروګرامونه هم پیش کړل، تاریخي پروګرامونه هم پیش کړل. د متحده عرب اماراتو سیل هم په تاسو وکړو، د دنیا د نورو ملکونو سیل هم په تاسو وکړو، د دې ځای تاریخي ځایونه هم تاسو ته وښول. انشاءالله زموږ جذبې ځوانې دي، زموږ په زړه کې د پښتو او پښتونولۍ مینه په جوش او ولوله ده. موږ د نورو ډېر پروګرامونه نثار بھائی ډېرې خوندورې ښکلې خبرې تاسو وکړې. شمشاد ټلویزیون د پښتنو د کور د فیملی یو ممبر دی او د 5 کالونو زما د لر بر پښتانه دا ګوري او همیشه خوښ کړی دی. او بیا به زه خپل مشرانو ته دا کریډټ ورکوم چې هغو که د افغانستان دی که زمونږ حاجي فضل کریم فضل صاحب شو، که پښتون نسیم صاحب شو، که زمونږ د دوبۍ څانګې اف ټي پروډکشن مشر جناب فاروق سلطان خټک صاحب شو، هغوی هم زمونږ سره مرسته وه، د هغوی هم زمونږ سره لاس و، هغو د جیب نه هم خپل زمونږ سره څومره چې کېدو هغه یې کړي دي. او نن الحمدلله داسې په دنیا کې یو چینل نشته چې دومره زر مخ پر تک تللی دی. دا صرف او صرف یو چینل دی، هغه دی شمشاد چینل. بدا وایم چې موږ شمشاد ټلویزیون او اف ټي وي پروډکشن دا خپلې خپرونې در تاسو در رسو. په دې کې د داسې نرانو سپېڅلو پښتنو لاس دی
چې هغه قدم په قدم ګام په ګام زمونږ اوږه په اوږه لاس په لاس زمونږ ډېره مرسته کړې ده زمونږ یې ډېره ډاډګیرنه کړې ده صرف مونږ سره مونږ له سپانسر نه دی راکړی بلکې وخت په وخت موږ له مشورې راکړې دي که چېرته موږ نه لار غلطه شوې ده هغه لارې راته سمه کړې ده د هغه ټولو مینوالو د هغه ټولو درنو پښتنو چې موږ سره په دې ملي سنګر کې کلک ولاړو زه د خپل طرفه د اف ټي وي پروډکشن د طرفه د شمشاد ټلویزیون د طرفه د خپل ټولو همکارانو د طرفه یو جهان مننه کوم چې موږ سره دا تعاون کړی دی د هغوی د مرستې او د تعاون نه بغیر دا ممکنه نه وه چې موږ دا خپل خپرونې